د خلیلزاد او امریکا نوې معما کلونه پس افغانستان او طالبانو څنګه ګډ دښمن پیدا کړ؟ امریکا باید کومې پوښتنې ځواب کړي او د امریکا ډارن پلان چا رسوا کړ؟ په دغو او نورو مسایلو د پوهېدو لپاره دغه ویډیو تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. لیکوال سرلوس لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی زلمی خلیلزاد وایي د ګډ دښمن پر وړاندې د افغان حکومت او طالبانو همکاري اړینه ده. نوموړي دا څرګندونې د روان عیسوي کال د مې په 12 د کابل په لویدیځ دشت برچي کې د ښځو او نوو زیږېدلو ماشومانو په سلبستریز روغتون او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جنازې پر لمانځه تر بریدونو وروسته په ټویټر لیکلي دي. نوموړی زیاتوي د داسې یو ګډ دښمن پر وړاندې چې دا ډول جنایتونه کوي او د کووډ-19 پر وړاندې د مبارزې په موخه د طالبانو او افغان حکومت همکاري اړینه ده. د دغو پیښو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم طالبان او افغان حکومت دې ته هڅولی دی چې د دغو بریدونو عاملین محاکمه کړي او په اعلامیه کې چې په دې اړه یې خپره کړي یوه برخه کې ویل کیږي چې طالبان او افغان حکومت د قانون منګلو ته د دغو بریدونو د عاملینو د سپارلو لپاره باید یو بل سره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي پمپیو هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په ګډه همکارۍ سره د دغو بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. خو د پیښو بهیر بل څه ښایي له کووډ-19 پرته چې هغه هم د امریکایي چارواکو او خلیلزاد په وینا د افغان حکومت او طالبانو ګډ دښمن ګڼل کېدای شي. نور په هیڅ برخه کې امریکایي چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ګډ دښمن نشي په ګوته کولی. افغان حکومت او طالب ګډ دښمن نه لري بلکې طالب افغان حکومت خپل دښمن بولي. طالب نه یوازې افغان حکومت خپل دښمن بولي بلکې طالب افغانان هم خپل دښمنان بولي. کله چې طالب په هیواد کې یوه خونړۍ پیښه لکه پورته یا د دواړه پیښې ترسره کړي امریکایي چارواکي په کور دننه او بهر د خلکو د پام اړولو لپاره د پروپاګنډا یوه نوې بڼه رسنیو ته څڅوي. طالب د ښوونځي، مدرسې، پوهنتون، روغتون، سړک، ودانۍ او آبادۍ دښمن دی. طالب په تیرو 16 لسیزو کې د ورانۍ او ویجاړۍ پرته بل څه نه دي ترسره کړي. طالب د افغانانو د بې عزتۍ، سپکاوۍ او ټولوژنې مسؤل دی. په داسې حال کې چې افغان حکومت آبادي او طالب ویجاړي کوي څنګه کیدای شي دواړه یو ډول وارزول شي؟ موږ له خلیلزاد غواړو افغان حکومت او طالبانو ته ګډ دښمن په ګوته کړي. افغان حکومت د سیمې هیوادو یا په نړیواله کچه ځینو هیوادو سره په یو لړ چارو کې اختلافات او سیالۍ لري خو دا د دښمنۍ په معنا نشي تعبیرېدلی. دا چې ویل کیږي په سیاست کې دایمي دوست او دښمن نشته بلکې دایمي ګټې طرحه دي. داسې حکم حتی د پنجاب په تړاو هم چې د افغانانو تاریخي مخالفت او رقیب دی ریښتونولي لري. بل خو افغانان او افغان حکومت چې پنجاب سره د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او پوځي تیري په لامل ژور اختلافات لري او طالبان د پنجاب د ملیشه دنده ترسره کوي. څنګه کیدای شي دواړه د پر نورو اختلافي چارو سربیره د پنجاب په اړه هم ګډ دریځ ولري؟ بل خوا طالبان افغان حکومت سره خپله دښمني نه پټوي او ښکاره وایي چې افغان حکومت یې دښمن دی په داسې حال کې چې د پنجاب سره ښکاره دوستي پالي او د پنجاب په مټ هیواد کې جګړه مخې ته وړي. د ایران، روسي او ځینو نورو هیوادو په اړه هم د افغان حکومت او طالبانو دریځ ژور توپیر لري. دغه هیوادونه په یو یا بله بڼه افغان حکومت سره اختلافات او سیالۍ لري او پیاوړتیا ته یې نه پرېږدي خو د افغان دولت پر وړاندې له طالبانو په نامشروع او ناقانوني توګه ملاتړ کوي. دلته هم د افغان دولت او طالبانو ګډ دښمن چې امریکایي چارواکي افغانانو ته ځلوي نه په سترګو کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه معما چې خلیلزاد او نورو امریکایي چارواکي یې دې وروستیو کې رسنیو ته ورلیږي ولې په ښکاره ټکو افغانانو ته نه په ډاګه کوي؟ بیا هم له خلیلزاد پوښتنه د افغان حکومت او طالبانو ګډ دښمن څوک دی؟ آیا منظور دلته پنجاب دی که بل هیواد؟ آیا طالبان دوستان دي؟ په طالبانو کې افغانانو او افغان حکومت سره د دوستۍ کوم دلایل او نښې خلیلزاد په ګوته کولی شي؟ جنایتونه چې خلیلزاد ترې غږیږي له طالبانو پرته بل څوک کوي؟ د تاند برېښنا پاڼې په لیکنه د مې په 14 د ملي امنیت عمومي ریاست وایي طالبانو له امریکا سره د سولې تر هوکړې وروسته پر افغان لوري 3700 بریدونه کړي دي چې په دغو بریدونو کې 469 ملکیان وژل شوي او 948 ملکیان ژوبل شوي دي.
له طالبانو د امریکایي چارواکو دا غوښتنه چې د تروریستي پیښو عاملین د محاکمه کړي څومره پر ځای او عملي ده؟ آیا هغه څوک چې په خپله د یو جرم عامل دی ځان محاکمه کولی شي؟ آیا د پمپیو دا غوښتنه چې افغان حکومت او طالبانو ته یو شان وایي د دې بریدونو عاملان د دې د عدالت میز ته راکاږي عملي او منطقي ده؟ که امریکا غواړي چې له افغانستان خپلې پښې سپکې کړي لکه په تازه څرګندونو کې چې ټرمپ وایي د افغانستان حکومت د ځان خپله وساتي، موږ هلته جګړه نه کوو، خو نورې پلمې دې نه لټوي او افغانان دې له ګاونډیو سره په دایمي دښمنۍ نه اچوي. امریکا او خلیلزاد افغانانو سره د پیریانو په ژبه غږیږي. افغانان ټګي او دوه مخي نه بلکې په هره برخه کې وضاحت غواړي. ګرانو کتونکو، تاسې د لیکوال پورته خبرې او د امریکا لوبه څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظرونه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو دا ډول معلوماتو لپاره مینا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.